خدای د دوی بیخ وباسه پستې مالټې راکړي دي دا څه ګورئ ستوري واله مالټې دي دا څه شی شو روجې ته نه ګوري خدایه توبه څنګه خلک دي یار معمولی خبرو باندې خلکو جنګونه شروع کړي دي څنګه مالټې راکړي یاره بدرنګ اشه کې لکه دا خوښي یخې روجې دي مسلمانو ته ناستې مالټې خوري مړه هغه دوکاندار له مالټې راکړي دي ټولې بدرنګې دا څه ګوره چې کومې پالتورې هغه یې مال راکړي دي مړه نو ته دلته څه کې ته خورې که څه کې نو مړه کتلې مې چې موږ دا مالټې خیر کې خرابې دي مړه دا څه ګوره زه به د دې ورځو داسې مالټې دا خو موسم هم نه دی که نه یو سټور هم وادي دی دا ګوره اوه دا وګوره نه بس څه کې دا پکې راځي ځه د دې نه 250 روپۍ واخیستې دا ارزان ښه دا څه کې دا کم خو روانې زه خو دې ستاسو کلي ته روان یم هغه همزاله مې قرض پیسې ورکړي کور رانې نه پټېږي را پټېږي پرون یې زوی راووته وي پلار مې وایي چې زه کور کې نه یم هغه پخوانۍ دوکې یې راسه وکړه نو ما یې دا بس روژه ده نو اوس ور روان یم دا پیسې دې چاله ورکړي دي هغه په روانه کې چې شخون وي او یو سړی ورسه تېرېږي نو एकदम دا چلو کې هغه شخون بند دی مړه ښه ډوګبوګي دي دا ماته پته ده خو څه کار د دې مالداره خلکو نه وړاندې هلکه که دې مالداره خلکو یو سړي دی زکات ورکولی نو لږ بیا ډېر ورکولی نو ټول کار بیا ټیکو اما پسې راغی ورې راته وړه زه ویې لږې قرض پیسې راکوي روجې له پې سودا راوړمه نو ما یې څه زکات مکات مړوي زکات کمه دي وایي چاره له 200 روپۍ راکړي دي نو په هر کلي کې چې کوم غریب سړي وي او صرف د دې ګوان خلکو چې څوک پکې مالدار وو او دوی وله زکات ورکولې همدغه خپل کلي کې چې چاله ورکولې نو بس بیا به یو سړی هم غریب نه پاتې خو بس خدای دې رحم وکړي نو ښه راځه زم کلي ته ځمه زه به ورته اواز وکړم راځه او راځه نور خو روجې څنګه روانې دي ښې دي الحمدلله ډېر پیټ پاټ روانې دي ښه یخې روجې دي خو دا بعضې خلکه پکې دا جنګونه کوي جنګ جګړې لکه زه ورته یم جنګ جګړې په معمولي شیانو باندې ترس جنګ ولګوي هلکه زه ورته یم جنګ جګړې مه کوئ جنګ جګړې ښه شی نه دي خو بس کوي یې نو مطلب دا نسوارې نه دي دا چې نسوار دوی نه اچولي که نه دوی ماسکه کار نه کوي او چې ماښام کې نسوار واچوي بس بیا داسې لکه په اور باندې چې یخ اوبه واړوي مړه نسوار خو دا دي مونږ څه نسوار خو نه اچو نو ولې دا خو نسوارو باندې ګناه مه ورړوې خو بس مازغې کار نه کوي که نه بس مازغې کار نه کوي نشایانو کې خو دا کمال شته که نه نو بس دغه خبرې دي پوه شي دا پکې راځي خیر بابا ما څه وړل بچې مالټې مې له راوړې که نه بابا دې نه هم له ښکارې تا به هم له کیلې یا سیوان وړې بچې نن دا وخوره سبا به دله سیوان هم ما راوړم یو مالټه راکړه ورک شه مړه اخوا شه ځه شمه امروتان به هم دله راوړم او کیلې به هم دله راوړم ښه چې څه دې ورته کېږي د شپې ماته وایه سهار به یې دله راوړم ښه یا لکه مالټې هم ښه ډېرې دي دله دې پیړه هم چوړې دي ورته وایي چې په مالټو دې راله روچه او سیوان راله راوړه کیلې راله راوړه نو یو مالټه په دې بله لکه لم ورکړې وه دا خو ستا ګاونډي دي دا خو د هغه اختر زوی نه دی ګینې هغه دی که نه خو دا په سوال بیا عادت کېږي هغه پلار یې نشی هغه هم مړ شوی دی ګوره دا خو یتیم دی لکه ګوره الله پاک چې دله ورکولی شي نو ولې هغه لی نه شي ورکولی څه خو کیدی شي دا خو ستا ګاونډي دی په تا باندې حق یو مالټه به دې ورکړې وه نو چې الله پاک یې تاله درکولی شي هغه لی هم ورکولی شي ولې هغه لی نه شي ورکولی څه خو کیدی شي د الله پاک په تاسو باندې امتحان چې تاسو چې کوي چورګه دا بندیګان زما څه کوي نو روژه ده چې دوی له دې راغښل لګي یو 50 تر 100 روپو به د هغوی له هم راغښې وي او ورته به دې ایښې وي نو دا تا کومه لوبه وکړه مسلمانه د ګاونډي خو په ګاونډي باندې ډېر حقي او بل دغه یتیم دی په یتیم باندې لاس راکاږه اوس چې ماښام ته روژه ماتی او تا ته په درستخان باندې هر څه موجودي ښه بېسیاري او ستا په ګاونډ کې یوه مور خپلو بچو سره ناستي یتیمو بچو سره او مرچوبي سره یې خوري نو ولې د دې به تا نه الله تپوس نه کوي ته دونه د هغوی تپوس نه شي کولی هر څه تا سره ښه ډېر دي ښه پیسه ده سرې ده دا مرچي نشته دی مونږ خو ته زمونږ هم ګاونډي خو زمونږ خو ډېر لرې پراته یو دا خو ستا ګاونډي دی او د ګاونډي د بل ګاونډي نه تپوس کېږي مړه ته دا خبرې پرېږده راځه به دا روژه ماته به ما سره وکړي خدای دې خوشحاله که روژه به زه کور کې ماته کړمه زمونږ کار ټیک دی روژې ماتې بایل تی خو چې کومه روژه ماته ته په ما کې او کوم خوراک ته په ما کې هغه خوراک کاسه کې واچوه او ډوډۍ ورسرې کړه او همدغه ګاونډي کره دې ورولېږه ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ یا زویا یې ماشومه هو ودرېږه زویا تاسو کور کوم ځای دی هغلته کې دی که څه کار وکړه بچي دا یې پیسې واله
او بچې دغلته هغه مالټو والا ولاړ دی ځان له به مالټې راوالې ښه ځه کور ته یو څه ځه شاګرده سودا دې ولګوله او نه کومې لګوله دا دې خواخانې بیا ټولې ډکې که ښه هذا بېغمه شه ها نه که په ني کوم ځای کېدمه دا زما پرې سر کېده خبر کېده دې په نو خو دې بیخو بنیادو بادشاه بیخو بنیادو بادشاه سم دم په ګاڼې کې کار کوو نو دلته راوځي دا ځان ته شاګرد کا مړه نو چوسې پاره کم خو غریب سړی بس به څه وکړم کېده هغلته کېده مړه هغلته کېده که تا ته مونږ ووایو چې دا کمقلتوب مه کوه او تی کې سړیا مړه نو نیکو سودا خو لګي نه نه بچې سودا خو نه لګي که نه مړه لکه سودا به یې رانه اخیستې وه که نه یار نو بس بچې موږ څخه هغه زاړه سلمینان دي او بیا را سره لانجې کوي چې څه تې وانلو زه هم داسې مخکې لاړ شه مخکې هم دوکانداران شته دي مړه نوې کس یم ستا په وجه به زمونږ له 100 روپۍ هم وشو دا روزګار به مې لږ روان شي دا صحیح ده نو ډبل لوټۍ لګې راکړه ځه راکوزه که ځه بس لږه سودا راکوزه که ځه ډبل ډوډۍ شو راوالم بس مرګري ډبل ډوډۍ خو مه راله ولې یاره مرګري یو نوی سلمین راغلی و ډبل ډوډۍ مې د هغه نه راکوزې کړې عجیبه خلک یې یاره چې په نوي سړي اعتبار کوئ او زړو ته بیا ګورم نه نو څلور کاله مخکې خو تم نه وې که نه او که زمونږ د وجې نه چا چوله بله شي یاره چا روزګار روان شي نو داسې بده خبره خو نه ده که نه د هغه خپل نصیب دی او ستا خپل نصیب دی خزر دې حساب کتاب وکړو خو لږ ګبین به دله راکوز کړم راکوز که ګبین هم راکوز که دا او راشه چې دې حساب کتاب دله وکړمه هغه کاپي راواله کاپي او پین راواله یو لس پیکټ راکوز کا اچار ښه نور خو نشته دی خو دا یو پیکټ پاتې دی هغه نور خو مې هغه نوي دوکاندارانو له ورکړل ولې نوي دوکانداران دې پیدا کړل څه او نور را سره یو دوه نوي دوکانداران ټچ شول ماشاءالله یعنې تا ته ما نه وي ګوره الله پاک د چا رزق بل چاله نه ورکوي دا هر چا خپل نصیب دی هغه نوی کس راغی د هغه په ځای ستا په ځای مې د هغه نه ډبل ډوډۍ راواغېښتې ګوره دا د الله پاک تعالی نور نوي دوکانداران دوه درکړل ستا ورسره رزق نور هم زیات شو نو یو بل سره به لږه نرمي کوو او یو بل سره به لږه منډه تړله وو زمونږ د وجې نه او ستا د وجې نه چې د هغه چوله بله شوه نو دا څونه ښه خبره شوه د هغه خپل نصیب ستا خپل نصیب ډېر ښه شو ځه خدای له نور دوکانداران هم درکړي